السلام علیکم دوستانو، څنګه امید لرم چې خبرې دوستانو په دا سیټ باندې دا ویډیو دا هغه د بېنظیري کم اوړه چې دي په شناختی کارت نمبر ملاویږي، نو هغه اوړو له خلک تللي دي، زمونږ میندې خویندې، زمونږ مشران کشران. نو دوستانو تاسو دا ویډیو ګورئ، څومره دا په مشکله څومره په ذلیل توب باندې د اوړه ورکوي، نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي. تاسو دا ویډیو کتئ شئ. اوس د دې نه مطلب څومره دا په بېعزتۍ یو مطلب دا څومره بده خبرې په داسې دغه باندې اوړه ورکوي، لکه مطلب چې ډېره زیاته بده خبره ده. خو دوستانو د دې ویډیو مطلب مې دا دی، که د چا سره خوا کې ګاونډیان یا مطلب نور داسې غریبانان خلک وي او چې کوم وزدار وي، نو هغوی له پکار دي چې دا رمضان مبارک هم دی، یو خو ډېر زیات ثواب دی، نو پکار دی چې موږ خپلو ګاونډیانو سره پوره هیلپ وکړو. زمونږ په پاکستان کې به غریبانان ختم شي، خو که موږ مالداره او وزداره خلک د غریبانانو خلکو سره مدد شروع کو او هیلپ کو، نو انشاءالله زمونږ په پاکستان کې غریبانان به ختم شي. ورشه سعودي عرب کې وګوره، هغوی په ملک کې غریب نشته دی، ولې کم تیره به چېرته وي، هغه به هم چېرته بیخي او بدقسمته غوندې کېږي. په سعودي عرب کې غریبانان نشته، ولې چې هلته هغوی خیرات زکات ډېر اخلاص سره هغوی ورکوي، اخلاص کوي لکه. او زمونږ په پاکستان کې الله دې معافي وکړي، نن سبا وخت کې زمونږ په پاکستان چې دی ډېر زیات کم دغه کې روان دی، لکه دغې نشته دی، ګراني د عوام پکې خفه دي. نو زمونږ مالداره وزداره خلک چې دي چې لږ غریبانانو سره هیلپ مدد شروع کړي، نو انشاءالله غریبانان به ختم شي. به دوستانو دا یو شارټ غوندې ویډیو د ویډیو کتلو مننه، والسلام.